فاروق خان د افغانستان د لوبڅارانو نړیوال پینل ته ورسید. کانولي استرالیا له تاریخي ماتې وژغورله او بنګلادیش د یو ورځنیو لوبلړۍ 2-1 وګټله. او د نیوزیلند افسانوي لوبغاړي کین ویلیمسن نړیوال کرکټ ته د پای ټکی کېښود. د افغانستان کرکټ لپاره یو بل ویاړلی ګام د هیواد مخکښ لوبڅار فاروق خان احمدزی د ازادې سیالۍ له لارې د افغانستان کرکټ بورډ د لوبڅارانو نړیوال پینل ته غوره شوی دی او په دې سره څلورم افغان لوبڅار شو چې د دغه معتبر نړیوال پینل غړیتوب ترلاسه کوي. فاروق خان تر دې دمه په 30 فرست کلاس 950 لیسټې او 4 شلوریزو سیالیو کې د لوبڅارۍ دنده په بریالیتوب سره ترسره کړې ده. سنوموړي د افغانستان او پاکستان د 2023 کال شلوریز نړیواله لوبلړۍ د 2024 او 2025 کلونو د 19 کلنو آسیا جام سیالۍ د ایمرجنګ آسیا جام او ګڼو نورو نړیوالو سیالیو کې هم د لوبڅار په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه په 2018 کال کې د کرکټ آسیایي شورا د 2مې درجې لوبڅارۍ سند ترلاسه کړی او د ادارې او سوداګرۍ په برخه کې د لیسانس درجې تر کچې زده کړې کړي. له دې وړاندې احمدشاه فکتین، احمدشاه درانی او عزت صافی د افغانستان د لوبڅارانو نړیوال پینل غړي وو او اوس فاروق خان احمدزی هم د دې ویاړلې ډلګۍ برخه شو. په ډاکا کې د کرکټ په زړه پورې او له هیجانه ډکه سیالۍ کې استرالیا د یوې وکټې په توپیر بنګلادیش ته ماته ورکړه. د لوبلړۍ له بشپړې وایټ واش څخه یې ځان وژغوره. د استرالیا اتل لوبغاړي کوپر کانولي د 19 منټو په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه او خپله لوبډلۍ بریا ته ورسوله. که څه هم د بنګلادیش شټکتوپ اچوونکي شرف الاسلام 6 وکټې واخیستې او د سیالۍ په وروستي شیبو کې استرالیا تر سخت فشار لاندې راوسته، خو وروستۍ بریا بیا هم د میلمنو په برخه شوه. د دې وړاندې بنګلادیش 204 منډې جوړې کړې وې چې توحید هریدوی 3 لیټنداس 58 او مصدق حسین 55 منډې وکړې. د سیالۍ تر ټولو ستر ستوری کوپر کانولي و چې د خپلې لومړۍ سلیزې تر څنګ 14 څلوریزې او 6 شپږیزې ووهلې چې د هغه غوره لوبې استرالیا ته بریا ورکړه، خو بنګلادیش بیا هم د 2-1 په پایله د لوبلړۍ اتلولي خپله کړه. د نړیوال کرکټ له ډګره یو بله ستره څیره هم ووتله. د نیوزیلند نامتو لوبډل مشر او مخکښ توپوهونکی کین ویلیمسن له 14 کلن ځلانده سفر وروسته له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. 15 کلن ویلیمسن دا پرېکړه د انګلستان پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبلړۍ په منځ کې کړې وه او نور به پاتې سیالیو کې ونه لوبېږي. نوموړي ویلي اوس احساس کړی دی چې د مخه ښویو لپاره همدا مناسب وخت دی. کین ویلیمسن د نیوزیلند په تاریخ کې د ټیسټ کرکټ تر ټولو زیاتې منډې جوړونکی لوبغاړی دی او هغه په 11 ټیسټ سیالیو کې 9515 منډې جوړې کړې دي او په 2021 کال یې خپل هیواد د نړیوال ټیسټ اتلولۍ تاریخي جام ګټلو ته هم رسولی و. ویلیمسن د خپل مشرتابه پر مهال نیوزیلند څو نړیوالو پایلوبو او نیمه پایلوبو ته رسولی او د نړۍ د غوره توپوهونکو له ډلې شمیرل کېږي. د کرکټ مینوال اوس د یو داسې ستوري د نړیوال کرکټ سره مخه ښه ویني چې نوم به یې د لوبې په تاریخ کې د تل لپاره ژوندی پاتې وي.